نو د ټولو نه ډومبې د نیکانو خلکو په مجلس کې کېناستل. یو کس واقعه بیانوي خپله، وایي زه یو ځل رالمه د یو پیر صاحب دربار ته، مې چې راشه لږ ټیم تیر کا. وایي چې کېناستم هغه داسې پر انوار دربارو او داسې ښکلي خلک پکې ناستو چې زما تېنه زړه نه کېده. وایي زم کېناستم، نو د هغې سره ذکر اذکار کې شامل شوم. بیا چې کله د جمع ټیم راله مونځ مې د جمع سره وکړه، د هغې نه بعد بیا د مازدیګر جمع، بیا د ماښام جمع. نو چې ما وکته حضرت صاحب او د هغه مریدان ودرېده، اوابین شروع کړه. وایي زه ناست وم، ویل چې راځه تیم وکړه. اوابین مې شروع کړله، 6 رکعاته مې وکړه. وایي بیا زه دوی سره وم، نو د شپې په آخره حصه کې دا ټول را پاسېدل. پیر صاحب هم را پاسېدو، مریدان او سالکان هم را پاسېدل. نو د نفلونو د پاره تیاری شروع کړه. نو ما داسې چې وکته، نو مې چې د الله دا ټول بندگان پاسېدلي دي، تم را پاسه. وایي زم را پاسېدم او تهجد مې وکړه. وایي د دغې لږ ټیم تیرولو برکت داو چې ما د هغې حضرت صاحب سره بیعت وکړه، او د هغې بیعت نه بعد 40 سال مسلسل ما تهجد کړي دي، یو شپه م رانه نه دي قضا شوي. دومره کمال دی نیکانو خلکو سره کېناستلو کې، دومره کمال دی په مسجد کې کېناستلو کې، په مدرسه کې کېناستلو کې، د علماو د طلباو سره کېناستل. خو الله دې رحم وکړي، موږ او تاسو دومره بدبخته شو چې دغه نیکان خلک مو معاف نه کړل. ګوره په دنیا کې مې یو قسم پرې نه ښوده. هر یو صاحب لګیو خبره کوله، ما خفه کېږم، زم ګاډي کې ناست وم، سفر و، ایره دا چل دی دغه چل دی، میل په آرام شه. مونږ او تاسو چې په دنیا باندې نظر واچو، نو هیڅ څوک مم نه دي معاف کړي. ښه نم علما معاف کړل، نم طلبا معاف کړل، نم اولیاء معاف کړي دي، نم چې کم دی فقرا معاف کړي دي، نم صلحا معاف کړي دي، نم مساکین معاف کړي دي. سوچ کوي بیا هر یو کس پسم خبره کړې ده چې د کې دا کمی دی او د کې دا نقصان دی، د کې دا چل دی او هغه کې دا چل دی، او خپل ځان ته نه ګوري چې تا کې کم چل دی. لږ ځان له پکار دی چې وګورې، ځکه د هر سړي په خپل ځان باندې علم حضوري دی. نو لږ ځان ته ګوره، د خپل ګریوان دی کې لږه د خپله کپره مبارکه میل ورښکته کا او اوشماره چې تا کې څو سوري دي. ته خو پوره غلبېلې، نو څنګه را پاسې کوزې ته وې چې تا کې 2 سوري دي. غلبېل دا ویلی شي نه. نو هر سړي باندې خپله اصلاح لازم ده. موږ تاسو که چېرته د اولیاو دربار ته لاړ شو، د نیکانو مجلس ته لاړ شو، نو زموږ ستا مقاصد نور وي. ګوره یا خو هغه مقاصد وي چې زموږ ستا نظر وي په لنګر شریف باندې، چې څه پخ کړي دي، څنګه وریجې به پخ کړي وي، ترکاری به څنګه پخ کړي وي، لنګر کې به څه ملاویږي. نو لاړه نیت خو دې ځان له تباه کړه. پوهېږې په خبره؟ او یا په دې نیت باندې مونږ او تاسو د نیکانو مجلس ته ځو چې لکه څه خامي پکې را پیدا کړو چې دا دی څه کوي، کم ځای کې کمزوري ده. نو بیا چې هغوی د ځان نه خبرېږي، نو مونږ ټول پاکستان خبر کړي چې دا چلو. نو د داسې سړي اصلاح نه کېږي. ښه دا که د یو پیر صاحب نه بیعت کی، دا مرید دی خو ګمراه مرید دی. ګوره او داسې ګمراه چې کم دی، نو هغه د جهنم د اور نه په بل څه باندې بیا نه سمیږي.
الله دې مونږ او تاسو ساتي. نو په دې خپلو نیکانو مشرانو بزرگانو باندې اعتماد پکار دی او د امیانو د پاره دا مسله فقهاو لیکلې ده چې دوی باندې د علماو خبره منل دا بالکل فرض دی ګوره، او دوی بعضې عوام رونه نه مني ګوره، هغه په خپله وایي زه داسې ځای ته رسېدلی یم چې ما پسې مولانا صاحب نشي را رسېدی. مونږ وایي ځه د فیصلې ورځ به راشي چې ته رسېدلی و که علما رسېدلي و، پوهېږې. او بیا په عوامو کې داسې یو جرت را پیدا شو چې اوس فیصلې هغوی کوي، دا پوهېږي او دا نه پوهېږي. مړه په ارام شه، ته مخامخ کښېنه، والله که تعالی دعای قنوت قدرې درځي، د دعای قنوت الفاظ نه درځي، په آمنتو بالله نه پوهېږي، په کلمه طیبه نه پوهېږي، الفاظ غلط وي. چې یو سړی کلمه غلطه وایي نو هغه له دا اتارټي چا ورکه چې دا مولا پوهېږي او دا نه پوهېږي. په ارام شه مړه، خپل مونځ کوه، خپل اودس کوه. نو د بعضې خلکو د خولې پورې یو سپی تړلی وي، ښه څه تړلی سپی، نو هغه بې وخته غاپي، هغه سپی بیا غاپي، دا خولې سره چې کم تړلی نو وروره دا د دې خولې نه لرې کول پکار. بهر حال موضوع رانه اوږدېږي، مونږ او تاسو باندې دا لازم ده چې د نیکانو د صلحاو د اولیاو د بزرگانو د طلباو د مبلغینو د مجاهدینو د هغوی په مجلس کې ناسته اختیار کو، خو په دې نیت باندې چې الله پاک زمونږ او ستاسو اصلاح کی. په دې نیت کې ناستل نه دي پکار چې آلته ته عیبونه لټوه او یو سیز نوٹ کوا او بل سیز نوٹ کوا او بیا راشي چالته دا کارو، نو دا ته خیانت کې ښه. ځکه چې کم مجلس سلاړي د هغې مجلس خبرې پتا باندې پټ پراس کې ساتل دا لازم دی. حدیث کې راځي المجالس بالامانه، مجلسونه ټول امانت دی. ته په مجلس کې ناست او د هغې مجلس خبرې دی بهر راوویستې، تا خیانت وکړه. او زه ویمه بلکې زه نه ویم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، زه صرف ترجمه کوم، نبی علیه السلام فرمایي چې کم سړی خیانت کوي دا منافق دی. خیانت دا د منافق علامه ده، نو دا سینه ده پکار. او دغه ځینو ته د نیکانو خلقو مجلس ته د امتحان په طور باندې تلل نه دي پکار، بلکې د خپل اصلاح په نیت باندې تلل پکار دي. نو بیا به د اصلاح کیږي. او کنی او ته داسې ځې نو سبا دا صحت ته ورسېدې چې بیا به خپل پیر صاحب پسې، مرشد مبارک پسې، خپل رهبر پسې او خپل راهنما پسې به خبرې کې، او بیا به وایي چې زه خو د هغه نه 10 درجې پورته ما پسې پوهېږي، آپ پسې پوهېږي. بیا دا خبرې شروع شي، نو الله دې مونږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو د ایمان حفاظت، د ګناهونو نه بچ کېدل دا په دغه سره دی. نو مونږ او تاسو به هم کینو نیکانو خلکو سره د هغوی مجالسو نه به فایده اخلو. دا زموږ ستا دپاره یو لوی غنیمت دی. آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه، یعنی دا د ځان د پاره یو ګټه وګڼه، ځان د پاره یو ګولډن چانس دا عمره، یو سنهری مقدس تا د پاره. 15 سیزونه د 15 نه وړاندې دا ځان د پاره غنیمت. ځواني د بوډاوالي نه مخکې د ځوانۍ قدر وکړه، تا باندې جوانی راغلی ده، ځواني نو د دې قدر وکړه، دا ځان د پاره غنیمت وګڼه. په دې ځوانۍ کې الله پاک رضا کا او دومره اعمال پکې وکړه چې الله پاک دې وبخي او جنت ته بې حسابه داخل شي. نو زمونږ نوجوانان خو الله پاک دې رحم وکړي، زمونږ رونه دې خفه کېږي دې نه، او دا خبره دې په دې غوږونو کې لږ کښېنې. زمونږ او ستاسو نوجوانان خو د سټایلونو نه نوزګارېږي. بریتو کې به داسې سټایل کوي،
په ګیره کې به دې سټایلونه کوي، په ویښتو کې د ده سټایل وي، په کپړو کې د ده سټایل چې وی ګورې ته به وی چې دا د اوتی نواب زوی دی، منځ کې پلار غریب سړی په تکلیف سره مزدوری کوي او پیسې را پیدا کوي او دته چې وګورې که نه نو د وزیر اعظم زوی نه به درته دا ښایسته ښکاره شي، دومره سټایلونه به یې کړي، یو طرف ته ویښته اړوه بل طرف ته یې اړوه، پوهېږې په خبره، یو سپری لګوه بل لګوه او دا شیمپو روړه دغه صاحب په آرام خدای دی تا ته هدایت نصیب کې دې سټایلونو دپاره ته الله پاک نه پیدا کړی، الله پاک عبادت دپاره پیدا کړی، نو سټایلونه به نه کې ځان باندې رحم وکړه. اوس خو بل سټایل پکې دا راوتی دی چې یو پنسه ښکته او بله بره او ښه پنجېدارې سپلۍ سیرې ګریوان سټ کې روماله چولې وي، غوږ کې ګل ایښودی وي، خلاص کې یو زبردسته خښته نیولي، پوهېږې په خبره، او په بل لاس کې سګرټ ورسره او په لاره به روان وي او سګرټ به هم راکاږي او کوخه به هم کوي او تا ته به هم ګوري او بل ته به هم ګوري. هلکه دې دپاره ته الله پیدا کړی دا سټایلونه. او بیا الله چې کله داسې دی منظراتو ته ورکوز شي نو بیا ټیک ټاک باندې به لګیا وي، ویډیوګانې کله ونې سره ناستو سه پوهې په خبره، کله پټي کې ناستو سه، کله د سیند په غاړه ناستو سه، ټول ټیم یې ضایع که، ځواني لوله پکړله، ځواني تباه و برباد کړله. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په دې رونو باندې رحم وکړي او الله پاک دې د مور او پلار خدمتګار وګرځولی کړي، ځکه دا څیزونه ټول څه دي فضول دي، دا ختمېدونکي دي. اوس مخکې ورځو کې به تاسو ته پته وي یو هلک ټیک ټاک یې جوړو څه بلا ده، نو هر سړی په دې مرض اخته دی، یو هم تېنه نه دی بچ، پوهېږې په خبره، عوام دي که خواص دي په دې مرض اخته دي. نو صاحب تماچه راخیستې ده او داسې ځان ته نیولې خو چې ګړه دې ورکړی کپر یې ځان نه لوزولې ده، نو څه فایده شوه؟ دا خو دې خودکشي وکړله ځان دې غرق که. اوس که تا په دې تماچه کېښود او که کېدو نه ښوده، زه یې مړه ته چې د ډزو دومره شوقي راځه چې افغانستان له لاړ شو، کشمیر ته لاړ شو، راځه تیاره لوبه ده چې فلسطین ته دې بوځمه، هلته به دې د ډزو پته ولګي، تا دلته تماچکوړی راخیستي جی درشن دی خاص شاباس. نو ځواني زمونږ او ستاسو نه دغې څیزونو تباه کړله، نو ځواني د بوډاوالي نه مخکې دا یو چانس دی ستا دپاره، ګولډن چانس، سنهري موقع، عبادات وکړه. دویم فرمایي صحت د بیماری نه مخکې تا باندې چې بیماری راځي د دغې بیماری نه وړاندې ته صحتمند دی، نو دا صحتمندي ستا دپاره څه دی؟ دا یو سنهري موقع ده، په دې کې الله پاک رضا کا. یاد ساته چې ته صحتمند دی، 1 روپۍ د الله په لار کې ولګي، دا د بیماری په ټیم کې د هغې 100 روپو نه ډېره بهتره ده دا 1 روپۍ ګوره، ځکه بیماری کې خو چې ته لګي که نه ستا د دنیا نه تمه کټ شوي، پوهېږې په خبره، ته یاسې هم رانه پاتې کېږي راځه بس اوس نو د هغې بیا دومره ثواب نه وي، خو دومره نه چې څومره صحتمندۍ کې ته په خپل لاس باندې خرچه وکړې د الله په لار کې. نو چې کله صحتمند دی او بیماری در باندې نه راغلی، نو دا صحتمندي ستا دپاره بهترین چانس دی. او مالداری د فقر نه مخکې ته مالدار الله در مال او دولت در کړی دی، نو څه باندې لګوه؟ مسجد باندې ولګوه، فقراو باندې ولګوه، مساکینو باندې، د دې نه وړاندې چې ته غریب کېږي. ځکه مالدار سړي دپاره خو ډېر چانسونه یې که نه که نه پیسې لګي، غریب سړی خو به درته یا دعا وکړي، پوهېږې په خبره، انفاق فی سبیل الله کې اکثر پاتې، مالدار سړی خپله پیسې عرضې کې لګولی شي. خو موږ تاسو خو په الټه طرف روان یو که نه، اپوزیټ روان یو. موږ تاسو باندې هغه کار دی ښه، پښتانه یو متل کې والې قسم د خشکو نسوارې روسته زور کې، موږ خلک روسته زور کې. الله وی مسجد باندې لګوه،
مدرسه باندې ولګوا زما فقراء او مساکین او بندگانو باندې ولګوا دی نه جیجړاګانو باندې ولې نشیندم ها نشه تماشه په ولې نه کوم د شراب بوتل په ولې نه راوړم سودخوري په ولې نه کوم نو دا غوسدا یو سیدم سال ته پکار ناراضي ځان له قبر سره تبا کی نو دا مالداری د غریبین مخ کې او فارغ وخت د مشغولتیا نه مخ کې چې کم وخت در سره فارغ وي دا لوی غنیمت دی لګیو سه الله رضا کوا الله نه دعاګانې غواړه عبادات کوا او چې کله مشغوله شوي نو بیا سړی خو نه اوسګاري لکه نن سبا دور کې هر سړی مشغوله دی د دنیا په طلب کې او بیا فرمای 5 نمبر ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه تا چې دا کومه زندگی دا نو دا یو لوی غنیمت وګڼه په دې زندگی کې الله پاک رضا کا مرګ نه بعد بیا کار نه کیږي ګوره ځکه دنیا نه چې مجرم لاړې نو بس بیا د کار خراب دی نو په جون باندې الله پاک رضا کا دا جون ستا د پاره یو لوی غنیمت دی دا ستا د پاره یو لوی سیز دی چې ته په دې جون کې الله پاک رضا کی جون کې به الله رضا کی مرګ نه پس بیا نشته ګوره پوهېږې که نه ځکه دنیا دار العمل دی آخرت کې بیا عمل نشته هلته بس بیا صرف حساب کتاب او یو اعلان بکیږي چې دغه جهنمیان دي او دا جنتیان دي بس دا یو فیصله ده او یو اعلان دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون اے مجرمانو جدا شئ نن ورځ نو ټول مجرمان به جدا شي نیکان به یو طرف دی مجرمان به بل طرف دی نو زه مسلمان رور ته وایم ول ځان ته وایم بیا دی مسلمانانو ورونو ته وایم پوهېږې په خبره چې د دې فکر وکړه چې د قیامت په ورځ به زه د مجرمانو په صف کې پورته کېږم ودرېږم به او که د نیکانو په صف کې به ودرېږم دا سوچ چې چا سره نو هغه نه غلط کار نه کېږي موتا سره دا سوچ نشته چې زه به د مجرمانو صف کې او که د نیکانو په صف کې اسې ته خو او زه ته خو د نبي علیه السلام امتیان یو که نه یو هلکه یو فخرم پې کو خو خدای دې نه کوي او خدای دې نه کوي که د قیامت په ورځ مونږ او تاسو د مجرمانو په صف کې ودرېدو بالفرض او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوویني نو خفه به که خوشاله به څومره به زما استاد لاسه درمن شي څومره تکلیف به ورته ورسي چې خدا زما امتیان د مجرمانو په صف کې ولاړ دي الله اکبر دنیا کې چې د چا زوی لک شانته بدعمل شي د ټول کور بلکې د ټول خاندان چین او سکون ور سره ختم شي او د مور او د پلار د زړه نه یو خدای خبر وي ګوره چې د هغې په زړه څه تېرېږي نو موت تا باندې خو نبي علیه السلام ډېر مهربانه دی د مور او پلار نم زیات 23 سال زما ستا دپاره د الله په در کې جړاګانې کړې دي نو نبي علیه الصلاة والسلام خو بیا ډېر خفی الله دې نه کړي که مونږ او تاسو د مجرمانو په صف کې ودرېدو نو سوچ به کوو لږ دماغ کولاوو چې کار شروع کی مونږ او تاسو دماغ بې ځایه صرف کړل خراب هم کړل دا صحیح استعمال کا لږ تدبر کوا سوچ او فکر کوا او د دغې لویې ورځې دپاره تیاری کوا زمونږه ذمواري به دا وي چې خپله غاړه خلاصه باقي ستاسو ذمواري عمل کول دي که عمل هم وکړه کامیابی ده ام نکا ناکامی ده ستاسو خوښه ځان کامیابی او که ناکامی عوام یو شعر ویو وی علا بلا بگردن مولا وی بس چې څه د مولا په غاړه موږ په دې کار نه کیږي هر چا خپل عمل دی ما نه به زما د عمل تپوس کیږي
او چې سم زده کړي د دې تپوس به کېږي چې د عوامو ته دې رسولي و که نه. زه یم یا الله رسولي مې و، هم دې عوامو راته لوډ سپیکر مهیا کړی 30-35 ہزار روپے خرچه پې کړی و، یا الله ور رسولي مې دي ورته. نو چې عمل یې نه کړی نو بیا خو ستا خیر نشته. اوس دا لوډ سپیکر دا هر څه چې مونږ ته پرووایډ کړي دي څه دپاره چې په دې باندې مونږه د الله د دین خبر وکړو. چاته د عوام ورونو ته دوی واورېدله چې عمل نه کوي دی نه به تپوس کړي، نو دا به نه وی چې الا بلا به ګردن مولا مونږ په دې کار نه کېږي ده چې خو مونږ لم بیا راځي څه ناڅه خو مونږ هم د شاعرانو په پوله خو تېر شوي یو که نه پوهې په خبره. د شاعرانو که شاعران نه یو خو د هغې په پوله تېر شوي یو څه ناڅه، نو مونږ بیا وایو ښه ردی بدی به ګردن مقتدي، ردی بدی به ګردن مقتدي و چې قبر کی کېږدي نو سم به پرې راږدي. بس کیسه ختمه شوه. نو مونږ تاسو نه یو شعر زیات ووې، تاسو خو نیم بیتی دی او مونږ پوره شعر دی بیا. نو دا څیزونه ذهن کې کېنوئ چې مونږ تاسو د دې فانی دنیا نه روان یو کم طرف ته دار بقا ته، آخرت چې کومه زندگی لا غیله ور روان یو. نو هر سړی په دنیا کې ځان اوتلی او د ځان سره حساب وکړي چې سیر او که پوکمې اعمال دې برابر دي که نه دي برابر. که برابر دي د الله شکر ادا کوه، نه برابر توبه وباسه، الله ته متوجه شه. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان په هر ځای کې یو، نارینه دي که زنانه دي، الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون